سراج الدین حقانی سلام رحیمی ته بهر میشتو افغانانو ته مو د سولې پیغام ورسوئ. نور جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی نن د سقوط شوي جمهوري نظام له لوړپوړي چارواکي عبدالسلام رحیمي سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې خلیفه سراج الدین حقانی د عبدالسلام رحیمي وطن ته په راتلو هرکلی وکړ او ویې ویل افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول افغانان حق لري چې په افغانستان کې ډاډه ژوند وکړي. نوموړي له عبدالسلام رحیمي وغوښتل چې د سولې او خواخوږۍ پیغام یې نورو هغو وطنوالو ته هم ورسوي چې له هېواده وتلي دي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې رحیمي له سراج الدین حقاني څخه مننه او د سولې او ورورولۍ د پیغام ستاینه یې وکړه. عبدالسلام رحیمي چې د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني د دفتر لوی رئیس او وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د ولسمشر ځانګړی استازی و، پرون یې د طالبانو یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په بهرنیو چارو وزارت کې د هېواد ته ستنېدو هرکلی وکړ. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات زموږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.